احمد مسعود په افغانستان کې د طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. احمد مسعود طالبانو ته وایي که چیرې تاسو په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی ږدئ نو باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړئ چې زموږ ټوله پرې خوښوي. احمد مسعود ویلي که په هغه ټول شموله حکومت کې طالبان مخکې ولاړل نو موږ یې منو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ کړی چې افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت جوړ شي. د سپوتنیک د خبر له مخې د انګلستان په کامبریج پوهنتون کې د احمد شاه مسعود او د افغانستان د راتلونکي تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوې وه چې په ترڅ کې دغه پخواني پوځي قومندان زوی احمد مسعود په حقیقت کې خپله وینا له حاضرینو سره شریکه کړه. د احمد مسعود تړون له یوې امریکایي لابي شرکت سره. احمد مسعود چې د جبهې مشري کوي او لا هم له طالبان نه تسلیمېدو ډډه کوي په روسیه کې منع دی. هغه په دغه بیانیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه پوځ چې یوازې د افغان ټولنې د یوې برخې استازیتوب کوي غیر عملي ده او ناکام به شي. مسعود د طالبانو لخوا د ځینو قومونو او ښځو بې غوري ته اشاره په طرز کې زیاته کړه. د افغانستان تاریخ ثابته کړې چې د ټولنې د یوې برخې پر بنسټ د حکومت د جوړولو او پر ټولو خلکو تحمیل کول یې بې اغېزې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.